السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، یو وظیفه ده چې ان شاء الله په زندگی کې به دی بدلون راولي. که په ژوند کې سکون غواړي، په ژوند کې راحت غواړي، په ژوند کې خوشحالي غواړي او په ژوند کې کامیابی غواړي، ترقی غواړي، د دې وظیفې ورد شروع کا. دا یو وظیفه به دی ان شاء الله لفرش نه عرش ته رسوي. دا یو وظیفه به دی لناکامی و کامیابی ته رسوي. او دا یو وظیفه به دی مثلا د دنیا هر قسم ته نعمتونه در نصیب کی او د دنیا هر قسم ته کامیابی به در په برخه کی. دغه یو وظیفه په ژوند کې د سکون لپاره، په زندگی کې د کامیابی د پرمختګ لپاره، په ژوند کې د خوشحالی لپاره د نویستم د ورځې دا یوه وظیفه ده. دا له تاسو سره شریکه کوم. دوستانو، نویستم اخرنی رمضان ده. په بعضی هیوادونو کې مثلا نویستم هغه رمضان د چې لیلة القدر امکان په دغه شپه کې هم سته، ځکه چې نبی علیه السلام هغه 15 شپې موږ او تاسو ته ښودلې، له هغو څخه 4 تللې، اخرني شپه یې پاته، اخرني ورځ یې پاته. مثلا شپه خو یې هم تیره، خو ورځ کې یې کوم برکت د هغه هم د شپې له وجې. نو کوشش وکړئ دغه د نویستم چې کم رمضان شپه یې تیره سوې او ورځ یې ده، نو په دغه ورځ کې کوشش وکړئ دغه وظیفه ډیره وکړئ او خپل حاجت الله ته پیش کړئ، خپل مشکل، خپل کامیابی چې څه غواړئ ان شاء الله په دغه نویستم چې تر اختر یوه ورځ مخکې راځي، مثلا تر 13 مخکې دا ورځ ده، د دغې ورځې د شپې په برکت سره چې شپه یې تیره سوې او ورځ په دې شپې کې حساب کیږي چې دا ډیره مبارکه ورځ ده د نویستم. نو کوشش وکړئ دا وظیفه په دغه ورځ وکړئ چې هر قسم ته کامیابی غواړي الله یې درکوي، چې هر قسم ته دعا وکړي الله تعالی یې قبلوي، چې څه غواړي الله پاک جل جلاله یې درکوي. اوس که بیا هم په دغو ورځو یا په دغو شپو یا په دغو وظایفو سره د انسان کامیابی نه حاصلیږي یا د انسان حاجت نه پوره کیږي، نو دا معنا نه لري چې دا په وظیفه کې دغه ده یا په وظیفه کمزوري یا وظیفه تاثیر نه کوي، بلکې په انسان کې کار ده. چې څومره د انسان عقیده مضبوطه وي هغومره به دا وظایف تاثیر کوي، چې څومره د انسان پر الله باندې توکل زیات، یقین یې زیات، پر وظایفو یقین زیات وي، بیا دا وظیفه له انسان سره پر هغه طریقه باندې ځي، هغه غوندې هغه ډول به تاثیر کوي. نن چې موږ او تاسو شاته یو په دنیا کې، یا مثلا د کاروبار له لحاظه یا د صحت له لحاظه یا مثلا د دنیا په بل قسم کاروبار کې مو په ترقی باندې نسو تللی، نو موږ او تاسو په صحیح ډول په صحیح معنا باندې هغه وظایف نه دي کړي، یا بیا هغه په قرآن شریف باندې عمل، په سنت باندې عمل، د الله پر دین باندې می سم په هغه طریقه باندې عمل نه ده کړی کوم چې پر موږ ذمہواری وه، او موږ ته مثلا هغه دین چې نبی علیه الصلاة والسلام راوړی، هغه اسلام پر هغه طریقه باندې موږ او تاسو نه یې تللي په صحیح په حقیقت معنا سره، نو خود به زموږ او تاسو په زندگی کې مشکلات ډیر وي. خو بیا هم الله موقره کړی، الله تعالی جل جلاله داسې دربار ده چې هیڅ کله نه بندیږي. الله پاک جل جلاله داسې ذات چې له خپل بنده څخه هیڅ کله نه ناراضه کیږي، نو بنده باید کوشش وکړي هغه طریقه ولټوي چې په کم باندې الله راضي کیږي، او هغه شاته وغورځوي په کم چې الله ناراضه کیږي، او هغه طریقه ولټوي پیدا کړي چې په هغه باندې الله پاک جل جلاله له انسان څخه راضي سي، او لغه نه بعد د انسان دعا زر قبلیږي چې الله ورڅخه راضي سي. الله چې له انسان څخه راضي سو، انسان چې د الله دوست جوړ سو، د دنیا یو کار کې والله که ناکامه شي، د دنیا په یو کار کې والله که شاته راشي، د دنیا یو قسم ته مشکل والله که بیا پر ده باندې تاثیر وکړي. نو دوستانو، هغه یوه وظیفه در سره شریک کوم چې ان شاء الله دا داسې وظیفه ده دوستانو چې په دې سره به ان شاء الله مال او دولت هم زیاتیږي.
په دې سره په دنیا کې چې کم کار په کې الله تعالی ترقیم در نصیب کوي. او دوستانو ما تاسو ته ویل دي خاص کر د اطمینان کاغه اطمینان په زندگی کې د دنیا له لحاظه کاغه د صحت له لحاظه کاغه زړه کې مثلا د قرارتیا وي د سکون وي د ټولو د خوشالانو لپاره دغه یو عمل درته کافي ده ان شاء الله. دغه یو په یقین په عقیده په توکل دی الله سره وکړه ان شاء الله دغه یو به د کامیابی او پولیس د خزوي نور ته به ان شاء الله ضرورت نصیب ده. نو دوستانو هغه دغه د نوښتم په ورځ باندې مثلا که سهار لمانځنه بعد که مازیګر که مثلا تر ماښام تر لمانځه پورې سهار وخت فارغ اسواس یعنی مازیګر تر لمانځه پورې کوشش وکړئ. ماښام لمانځنه بعد خو مثلا نوښتم ختم روزه ماته نو په دغه کوشش وکړئ دغه وظیفه وکړئ. خو له نوښتم نه بعد یې په نور ورځو هم کولی شئ څه مشکل په دې کې نشته خو کوشش وکړئ په دې ورځ له هر لمانځه نه بعد تقریبا 200 وردا توري وایس الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین دا 200 ور وایس لغه نه بعد دعا وکړئ د سکون لپاره د قرار د اطمینان لپاره د کاروبار د ترقی په دنیا کې د سکون د پرمختګ د ټولو لپاره دعا وکړئ ان شاء الله د دې په برکت سره الله تعالی درته ټول مشکلات حل کړي الله تعالی به دې کامیاب کړي دغه یو وظیفه وکړي. الله تعالی مو خوشاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.